سلامونه د خبریال لیدونکو جوړ بخیر. امینه عزیزی یم. په چین کې دوکانونه پرانیستل شوي خو پوهیږئ څه پلوري؟ آیا اوس هم د ماښام څکالیو سپیو او پیشوګانو غوښې پلورل کیږي؟ دا او دې ته ورته نور معلومات په راپور کې. په چین کې یو ځل بیا د ماښام څکالیو پیشوګانو او سپیو د غوښو د پلور بازار ګرم دی. وروسته له دې چې د کرونا وبایي ناروغۍ له کبله تړل شوي دوکانونه پرانیستل شول، په مارکیټونو او قصابیو کې یو ځل بیا د ماښام څکالیو پیشوګانو سپیو او د ګڼو نورو حیواناتو د غوښو پلورل پیل شول. د امریکا نه چاپېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي معلومېدل چې ښایي چینایان له دې خوړو مخ واړوي، خو اوس هم دوی د ماښام څکالیو ښورواګانې څښي. د چین له ووهان ښاره ټولې نړۍ ته داسې یو وبایي ناروغي ورګډه شوه چې نړیواله ټولنه یې حق حیرانه کړه. تر دې دمه دغې وبایي ناروغۍ په ټوله نړۍ کې د 42,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی او لا تر دې دمه پرې له 9 لکو ډېر زیات اخته دي. چین د 4,000 وګړو په قربانیانو سره دغه وبایي ناروغي په خپل هیواد کې کنټرول کړه، خو نورې نړۍ ته یې سخت تلفات اړولي دي. لا ډېر نور معلومات د خبریال پر بېلابېلو پټو څارلی شئ.